Audio Jungle. السلام علیکم دوستانو، زه متي الله سالار او تاسو ګورئ پښتو نیوز. نن درته یو مهم خبر راوړو. دا خبر د هغو افغانانو ورونو او خویندو لپاره چې پاکستان کې بې اسنادو ژوند کوي. پاکستان حکومت یو نوی هیلپلاین سیستم شروع کړی چې مقصد یې دا دی هغه افغانان چې کاغذونه نه لري یا غیر قانوني دلته اوسي د هغو پیژندنه وشي. خو افغان کډوال وایي دا سیستم د مرستې لپاره نه بلکې دا ویره پیدا کوي چې هسې نه سباله هیواد نه وباسي. ځینې خلک وایي زموږ نه کور شته، نه کاروبار او نه وطن ته د تګ بندوبست شته. نړیوالې ادارې لکه انچر وایي دا کار باید په نرمۍ سره وشي، نه د زور له لارې. کوم خلک چې دې ملک کې ژوند کوي باید هغوی په زور ونه شړل شي. پاکستاني چارواکي وایي هدف دا دی چې ملک کې قانون جوړ شي او دا معلومه شي چې څوک دلته بې قانونه ډول اوسي او څوک نه. نو ګرانو دوستانو، دا و د افغان کډوالو لپاره د هیلپلاین سیستم په اړه معلومات. که تاسو دا حالات لیدلي وي یا څه نظر لرئ نو خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ. ویډیو ته لایک ورکړئ، پښتو نیوز سبسکرایب کړئ ترڅو هره ورځ تازه خبرونه در ورسیږي. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.